السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دا ماشوم چې کم دی دا د پیښور نه راغلی دی، خاص مالا دا په سترګو باندې غریب معذوره دی او نظر یې کار نه کوي، خو شعر زما وایي چې کم شعر ورته یاد دی. وایه راته بچې. پښتون یم افغان یم در روان یم، امن غواړم بد شم که نه پتا یم نه پځان یم، امن غواړم د امن پیروزګار یم، د امن کیسې وایم، دا پیژنې لمسی د باچا خان یم. امن غواړم او بلو بل پښتنې والا ورته وایي زویا خیر دی دا خو ټول د یاراني دور او دروان کې د خوښه وه هغه تور سری دی د کور شوستې نه ده خوښه. د یاراني دور او دروان کو خو د ښه خوښه وه هغه تور سری دی د کور شوستې نه ده خوښه. حاجي صاحب ښه وایه. دا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم، خوار د یو بچنګي مور شوه اوس دې نه ده خوښه. اوس خو ټینګو شوستې نه ده خوښه، اوس خو زر سړي خوله کې پیغو شوه، اوس دې نه ده خوښه. او نور ښه یې برابر یې ارمان دې پوره شو. تا دوی ته څه چې ضمیر خان له مې بوځئ بس دا دی ته اوس زما سره ناست یې، خو اوس ارمان دی چې الله دله صحت درکړی وي او سترګو دې کار کولی نو لیدلی به دې وي. خو زموږ اواز خو دې واورېد که نه؟ خوشحاله شوې؟ بس دا دې سم کار وکړو چې دلته را چکر شوې. ښه بیا به راځې؟ نو زه به هم درته شعرونه وایم. نه مړه په شعرونو څه کې یاره. کم شعر به درته وایم؟ غم وایه. غم والا